امیہ تیرہ جمعہ چې مې درته قصه کړې وه هغه نه راته په څه طریقه ابوجهل راویسته چې راویسته ده خو ښځې ته ویلي وو امیہ وی ښځې راتښتم به ځکه حضور پاک زما په شان کې ویلي چې دی به مونږ وجنو زه به راتښتم دروازه کولاو ساته هر ځای کې چې مې ځان راوتښته ابوجهل خو پوره شیطان و هغه ورته کسان لمسولي و پې کړي و چې ګوره دا کاکاجي ده نه ونه تښتي چې زه دې مرم او زه جنګ لځم نو دې رانه سینګ پاتې شي نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تښتمه هغه صحابه هلکان چې وو هغه کافران چې کوم هلکان وو هغوی به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده د ده او د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی یې ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی صفوان یې د زوی نوم دی دواړه روان دي کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولیده دا هغه ظالم و چې حضرت بلال د ده غلام و او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه دک ول په شګو به یې سمله و په سینه به یې وله ګرمې تیږې ښودلې و جامې به یې تې ویستې و په لارو کې به یې راښکه ډېر ظلم یې پرې کړی چې حضرت بلال کله صحیح که نو حضرت بلال یو غونډی ته وخوته وی لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا هغه دی امیہ ګوره چې په مکه کې په ما لوبې کولې کدی نن بچ شو ګوره بیا زما خلاصي نشته بیا را د ګوتو له چته ورنشم دی ظالم له صحابه کم دی وی هغه دی ورپسې شو چې ورپسې شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه له آواز وکړه عبدالرحمنه بچ مې که هغه ورته ما پسې راځه نو په منډه اوس خطا دی نبی علیہ السلام لی بوزي چې حضور پاک لی بوزو چې امن ولا ورکړي صحابه پسې راورسېدل نو چې راورسېدل نو دې پوه شو چې زما دا اوښ دروند دي دوه کسه پې سواری او خوند نه کوي نو شاته خپل زوی له کېښود زوی شاته وغورځو زوی په دې وجه وغورځو چې یو به مې دا اوښ لږ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي نو ما پسې به راونه رسي مرګ چې په سړي راشي که نه د بوډۍ قصه به م یاد که نه زوی یې ناجوړ وی خدایه دا بیماري په ما کې خدای جوړ کړي خدای دا بیماري په ما کې خدای ما راته په ځای مړه کړي نو اسرائیل علیه السلام ولا راغی وی ټیم دی پوره دی وی روغ او رنځور پیژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او راغلی ما پسې نو دا د چا په سر مرګ نه راغلی خدای ډېر ګران کار دی نو زوی له دیکا ورکړه صحابه پې راغله زوی خو هلته مردار کړه د پسې شو بیا ورپسې راورسېده وی عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه څوک هم وی د اوښ نه ټوپ کړه د اوښ نه یې ټوپ کړه هغه پې ځان ورغورځو عبدالرحمن ابن عوف او صحابو ته نه به یې وجنی زه دې نبي علیه السلام له بوزم صحابه وایي چې حضور پاک خو ډېر رحمدل دی که هغه له ورسېد خو بچ کېږي د دوی پاسه وي نه پاسم دی ډېر وسې په دی کې خو دې ته نه پازان یې پې غورځولې بس صحابو د لاندې نه پکې توره وړقوله په دا خېټه کې مردار یې کړي دا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنګ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونوي شو خدای پاک فتح مسلمانانو له ورکړه څوارلس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي هم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه وله تللی یم یو دیوال ته تاو دی په هغې کې قبرونه دي عریش په عربی کې سفر ته وایي هغه د یو ډېر بهترین جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش ورته وایي زمونږ د دې ټول جومات
نه غټ جومات یو لوی حال یې جوړ کړی. جنگ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه. نبی علیہ السلام چې وکلم په جهاد کې کامیابی ومونته نو ضربه نه کړه، 3 ورځې په هغه میدان کې ویسار 3 ورځې چې څوک دغه نه وایي چې فتح ومونته وکړي لاړه څه 3 ورځې ویسار. نو بیا حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران. نو بدر کې یو لوی کویو پخوا دا اوسم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ پیانې اوبه پکې په ګزونو لاندې غټ پیانې وایي دا ټول د یو شل کویو شل اوبه پکې نه وې او ډېر څښا بوینتې ته چې د څښا اوبه وې پکې وایي دا دې کوي ته وغورځوې ټول یې کوي کې وغورځوه. یو دغه امیه چې و دې غټو او نور پړسولی و نو دې کې راښکنو اندامونه ته جدا کېدل کوي ته نه شو رسېدی. نو حضور پاک وفرمایل وي د باندې دلته خاورې مورې ورواړوې پټې کې کوي کې واچو. نو 3 ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک راغی د کوي په غاړه ورته وکړ. نو نومونه یې والا اخیستل ابو جهل، عتبه، شیبه، فلان کیا یو نوم بخاری شریف کې حدیث فلان کیه نمونه اخیستل. وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سره خدای پوره کړه، مونږ سره د مدد وعده کړې وه مدد یې را سره. تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې وه هم د سره پوره کړه، اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده او که نه زوره نه ورکوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د الله رسوله ته چې چا سره خبرې کوې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دی خو ستا خبره نه اوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم، وی دوی چې زما خبره څنګه اوري هغسې تاسو نه اورئ. تاسو بیا هم په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او د هغې ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دی. هغوی یې ستاسو نه ښه اوري، تاسو داسې نه اورئ. زړه نه یې ورکول نبي علیه السلام. باقیو تښتېدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړل رالل مدینې منورې ته چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کې هم غټ غټ سرداران. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو سره مشوره وکړه چې دې سره څه وکړو. حضور پاک د جبریل علیہ السلام سره هم پکې مشوره کړې، صحابو مختلف رائے ورکړې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے دا وه چې صاحب فدیه به ترې والو جرمانه او پرېږدئ. د حضرت ابوبکر صدیق ډیرو خلکو مدد مرسته وکړه. عمر ستا سره یې ده وی صاحب زما خبره به دې خوښه نه شي. وی نه وایه وی زه خو یم چې دا اویا واړه وجل غواړي او داسې به یې نه وجنو، هر یو کس به خپل رشته دار وجني. د الله رسوله زما پکې ماما دي زه به دا ماما وجنم. د حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجني. د حضرت علی پکې رور دی عقیل اب خپل رور وجني. او د الله رسول استا پکې یو تر دی عباس او یو دی زوم دی ابو العاص ته به دا وجني. هر سړی به خپل رشته دار وجني چې موږ نن الله ته دا وښایو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تره پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو. او واقعي په دې میدان کې دننه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی میدان ته راووته. هل من مبارز شته چې څوک ما ته میدان ته راوځي؟ نو پلار خو د زوی اواز پیژني. حضرت ابوبکر چا نه تپوس وکړو وایي د اواز د عبدالرحمن نه دی؟ وی دی که نه؟ بس تورې دی کړنګ ورکړه ورمنډه یې کړه. وی درلم زه میدان ته درلم. حضور پاک کلک ونیوی ته به نه ورځي بل څوک دی ورشي. قسم په خدای صحابه
د دین د پاره هغه قرباني ورکړی چې تر قیامته پورې به مور راوړي داسې قرباني ورکړي نه بیا پلار پیژنده حضور پاک سره خو مینه د هغې وه زموږ څه مینه ده په دین خو قرباني هغې کړې ده زموږ څه قرباني ده په اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو اوس یو ګورئ دغه دی که نه موږ له چیلنجونه راکوي حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځوي چیلنج راکوي پروس کال په امریکا کې قرآن شریف وسوځو اوس هغه حرامي بیا وایي نور به سوځو موږ له چیلنج راکوي چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغېست او په لیټرین کې د هغې په مخ کې وغورځو موږ له چیلنج راکوي او موږ اسم نشي موږ د دې سپېره کافر سره اوس هم مدد کوو موږ ورسره دوستانه تعلقات ساتو غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې او خدای پاک داسې غیرت په موږ کې پیدا کړي دې ته غیرت دی په دین ننګ موږ خو د غربي مانځل هم جومات ته نه ځو موږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه کړ موږ خو د پیغمبر پټکي ته هم سپک ګورو موږ ته خو د پیغمبر جامه هم سپکه ښکاري موږ خو د پیغمبر په مسله چې راته کوم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو موږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دشمني کوو زمونږ به د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي مونږ به ورسره نه مخامخ کېږو دا ټولې خبرې به مخکې راځي ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي مونږ د پیغمبر د دین دپاره څه قرباني ورکړو او څه محنت هم وکړو مونږ وایو زه بس هر سړی پیشه او خپل دین یې پیشه او لنډه خبره هم زده کړې زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي د مور نه به د بچو تپوس کېږي د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي دا زه نه یم دا حضور پاک فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته حضرت عمر فاروق وی هر سړی به خپل رشتہ دار وژني عمر ډېره سخته فیصله ده صرف په صحابه کې یو کس د عمر ملګرتیا وکړه باقي نور ټولو وی صاحب فدیت والا پرېږده حضور پاک د جبریل علیه السلام سره مشوره وکړه جبریل څه چل وکړم وی اختیار ستا خپل د چې څنګه دې خوښه یې هغه وکړه څنګه دې خوښه خو دا صحابه دې پوه کا که فدیه واغېشته او پرې یې ښودل نو دا اویا دي اویا به کال پس تا د مرګرو نه مري اویا به مري نبی علیہ السلام صحابه ورته وی ورې که فدیه م واغېشته او پرې م ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ کې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو ګر مونږ خو د مرګ نه نه یېرېږو فدیه ترې واغېشته بیا چې د فدیه اغېشته هغه عجیبه وه سوال جوابونه مکې ته ولېږل چې دې پسې فدیه راولېږې نو د یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده دا د فلان کی فدیه ده صاحب به خوشې کړ دا د فلان کی دا به خوشې کړ حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی د چې راوسته دونه وسره مینه د دومره او دی پټ مسلمانو چې دی یو صحابي لا ورکړي تقسیم کړ په صحابه ویلاسونه ولو تعالی چې دنه نو تخصیصو کې کوي نو د پیغمبر علیه السلام چې په کم کور کې شپه وه هغې سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټوله شپه زبیرګي کول ام المؤمنین وی د مسلمانانو مور وی پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته خدای ولې خوب نه ورځي او ټوله شپه پریشانه خوب نه ورته بیا چې معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اورېدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې دا عباس ولې زبیرګي کوي نو بیا وی زه لاړم د هغه کور والا نه مې تپوس وکړو چې عباس بیرګي کوي څه چل دی ناجوړه دی حضور پاک ټوله شپه بې خوبه دی چې هغې وکتل لاسونه یې وله سخت تړلي وو د هغې د وجې نه زبیرګي کول نو بیا وله هغوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي یې قلار شو نو نبي علیه السلام له خوب ورغی خو سفارش یې وله نه کو چې قیدیان به یو شانی سفارش بني نو سال عباس ته وی کاکا ته به دوو کسو فدیه راوړې
یو د خپل ځان یو درواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی ورته وی ورواره تا ته پته نه چې د مسلمان وی ظاهر کې د کافرو سره په ډله کې مونږ نیولې دړه نه خدای خبر دړه نه خدای خبر او فکر مکو که مسلمان او مونږ د نفیدیه واغښته خدای به بدل درکړي خو مونږ نیولې کافرانو سره په ډله کې ځان به مور کې درواره به دې بور کې وی ورواره تا ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریب وی نشته د سره وی نه وی چې کله راتلې ستا ښځه ام الفضل زما چاچی هغې له دې بټوه ورنکړه تا ورته ونه وې چې که جمدې رالم بیا به یې ماله راکې او که مړ شم نو ستا ده ونه دې ده ورکړې ای ورواره وی زما د قسم په خدای وي چې رښتونی پیغمبر د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده یو ته الله خبر دی ته خدای خبر کړې ښه د خدای پیغمبر ابو العاص و تعالی مخکې کړ زومو د پیغمبر علیه السلام حضرت زینب بی بی وا ابلا په مکه کې ده وی تم فدیه راولېږه سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وا هغې هم فدیه راولېږله د خاوند انصاف خدای کړ نو هغې له حضرت خدیجې رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې اچولی چې دا کله ودېده امیل یې ورته غاړه کې اچولی نو هغې د ناز نه هغه خپل امیل هم په هغه فدیه کې کېښود او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زه د لورې ما نه هم فدیه غواړې د خپل زوم نه نو چې کوم امیل زما مور خدیجې ما ته اچولی هم پکې واله نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابوالعاص فدیه پې صاحب د ابوالعاص فدیه ده چې وې کتل هغه امیل پې د پاسه پروت نبی علیہ السلام سترګو کې اوښکې راغلې هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته رامخکې شو داسې ورته کتل که څه صحابه خو پوه شو وی صاحب ولې که د خوښې د ده دا فدیه به مونږ واپس کړو او د عباس تا به مو واپس کړو نخلو چې ستا تره دی کاکا دی دی وی نه چې نورو نه علم دینه به ملم وی ښه ده د ابوالعاص تا به واپس کړو وی نه که مو خوښې نو د امیل به ورته صرف واپس کړو دا زما مشرې بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس کړو یې ورته واپس کړو ابوالعاص باندې شرط ولګاو وی دې وخت کې زما لور تا سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی چې ته ورسې زما لور به ما ته واپس کړي وی ډېره قیدیان یې ټول واپس کړي او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوښ سوره کړله او را رخصت یې کړه یو ظالم کافر هغه وله دیکه ورکړه د اوښ نه یې راوغورځوله په ګېډه یې ماشوم هغه هم ضایع شو مدینه منورې ته بیا نبی علیہ السلام در ورسېد رب العالمین فرمای ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة وی تاسو ډېر کم وې وسله کم وه افراد کم بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ هر وخت په زړه کې د الله یاره پیدا کړئ نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریه به ادا کوئ لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریه به ادا کوئ نن مسلمان څومره ډېر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د یهودیانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پوره دی دا هم نه چې وسله ورسره نشته غټه وسله اټم بم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دی هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دی دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دی که دا نهر په دا دریاب په بند که دا نهر د دوی یو بل سره کنیکشن ختم یورپ په میان نیم شو
یو بل سره کنیکشن ختم. تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلیږي. سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلیږي. ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلیږي. لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاس سوال ټکول خوري. دا چې ده کنه فلسطین کې دی وال خوري، په عراق کې دو خوړل، په افغانستان کې دی خوري، پاکستان کې دی خوري، په بوسنیا چچنیا کې وال دی خوري، په فلسطین کې دی خوري. ولې اغه ایمان چې کم پکار دی اغه نشتا. وانتم العلون ان کنتم مؤمنین. الله وی کتاب ایمان په سچ ځان کې پیدا کړ. کلک ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا وستا کامیابی وي او د دشمن بنی ازمون نن نشتا. ولی نشتا؟ زمون ټوله باور اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی، په مدینه او په مکه نشتا. زمون حکمران طبقه چې دلته د خلینا خبر او باسي د امریکای زنده باد او باسي، او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای، او چې منډه وای چین له روس له منډه وای، د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علی السلام کلی له منډه نه وای. اعتماد په خدای پکار دی. نن د مسلمان چې څومره په دې کافرانو اعتماد دی، د دې په نیو اعتماد هم کدي په خدای او په رب العالمین او کو اسبم دی. بل مینس کې سره اخته یو دشمن ته مزه او فائدې اخلي. دا مونږ ته خدای مثال خی کنه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چې د خدای مدد د سره بیا غړوړل نشتا. کته یاره ټیکنالوژي وصلنه جوړه دي کې ټیکنالوژي کنه ملکونو عربو سره لګي پیسې دي، لګ دولت خو سره نه دي، لګ تیل خو سره نه دي، د تماچې د سرو زرو ګرځي. او د یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي، ځان له مستقل. او تختونه او کټونه سرو زرو دي. نو جوړ دي کې ټمبه مو میزایل کنه چا منی کړی دي. پیسہ خو د مسلمان سره ولې نه جوړي؟ جوړي ته نه جوړ. او بل وسلخ په کار دا خو ټیکنالوژي ده، لیکن دا غې نه علاوه د بدر صحابه سره وسله کم وه، انور سره ډیره وه. اعتماد په خدای و. لویه خبره لعلکم فتقوا الله. خدای نه یره ده، خدای نه یره پړ کې نشته. نه د حکمران طبقه شته او نه د مونږ شته. که زمونږ د خدای نه یره پړه کې راله تقوا نشته کنه. پر ګناه، کرپشن، رشوت، ډاکا، څومره ظلمونه شروع دي. هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی. پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مونسیپ خره و تننه پورې سړی زوی را نه غي، خو چې کم راځي د بل د پاسه. یو چې کم ټیکس لګي بل هغه نه زیات لګي. عوام تباہ او برباد کړل، ویس کړي د وینې د عوام. اوس دې حالت ته وګوره، موجوده حالت څوک یو څوک بل څه وعده به یو کوي به بل څه هیڅ هم نشته. خزاله به پې وبخي. لکه د خدای یره نشته. خدای دې زمون او زمون حکمران طبقه په زړه کې د خدای یره پیدا کړي. زمون کله د حکمران طبقه او زمون جوړ د الله سره راغی او د الله سره کنیکشن برابر شو، خدای شته زمون یو مشکل هم پاتې شي. بیا دا تار دی د دې جوړ راغلی د هغه خولې سره، نو خبرې کوي. او که دا تار کټ شو، جوړ ختم شو، هلته نه بیا आवाज نه خیږي. نو زمونږ د خدای سره جوړ نشته. که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی هیڅ هم پریشانی نشته. که دا جوړ زمونږ راغی نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي دې کې ګناه شته او که نه؟ څنګه یو سپاره باندې هېڅ ګناه پکې نشته. دا د ختم دپاره خیر دی خلک تقسیم کړي. کم کسان چې جماعت ته مخکې راشي نو په کار دی چې کم کسان وروستو راشي د مخکې کسانو نه دې ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي نو دوی دې مخکې کینی، نو شاته کسانو ته به ځای خالی کېږي، نو ټول ملګري به یو ځای کېږي. کشران دې لږ د مشرانو خیال ساتي. ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعاته نفل په ناسته پکار دی او که په ولاړه
ویترو نه مخکې پکار دي. نبی علیہ السلام د ویترو نه پس پناسته او 2 رکعاته کړی دي، اگر چې پیغمبر علیہ السلام به ویتر په اخره شپه کې کول، نو چې ویتر به وکړل هغه نه پس به 2 رکعاته پناسته کول. نو پناسته ځکه کول چې غیبه په هغه تهجد ډېر لوی وخت غشته په ولاړه، ډېر زیات تلاوت په پکې کو. بهر کې اوس قصوک ویتر خو خدا دې چې تهجد پسې په اخره شپه کې وکي او د ویتر نه پس 2 رکعاته وکي پناسته د پیغمبر هم تابعداري رااله. لیکن په اوله شپه کې مسوک ویتر کوي او د نبی علیہ السلام د تابعداري پناسته یو 2 رکعاته نفل کوي نو خبره ده. جمعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري هغې سره مونځ کې فرق نه راځي. لاول خو په کار دا ده چې قبلې طرف ته داسې څیز نه چې هغې کې سړي توجه خرابېږي. د عایشې صدیقې رضی الله عنها لوپاټه وه او قبلې طرف ته دیوال باندې یې ځانده وه. نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه سلام وګرځو وی امیتی عنا قرامکې، وی عایشې دا لوپټه دې لرې کا فإنها ألهتني دې په مانځه کې خطا کړم مونځ یې راله ګډوډ. نو زما خپل ځاني په دې ډېرو جوماتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلي، هغې کې به سړی په شیشو کې خپل ځان ته ګوري هغه مونځ به کوي. قبلې دیوال باید داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي. او د بانګ د ماښام په ټیم باندې ویل پکار دي. واقعي دا خبره ده، دې دعا غواړي ما نه مانځه کې سستی کېږي دعا را لوکان ځان به تکړه کېږ ور یوازې په دوا کار نه کېږي، ځان به تقدم به دوا راته کو چې خدای تکړه کا خو چې څنګه د دنیا په کار کې د نه سستی نه کېږي دارنګې دین کار کې هم سستی مه کوه. دا په دې پوه نه شوم بنین باندې بنې مونځ کېږي خو کمیس اچوه. یو دوست نارینه اولاد نشته، الله دې نارینه اولاد دعا وکړي. رب العالمین موږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې الله د مسلمانانو اتفاق راولي، مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي. او یو زنانه د بیماره ده پرون هسپتال ته وړي دعا وته چې الله ولا شفا ورکړي. یو بل دوست زموږ په دې کارخانو کې هغه هم څه دعا غوښته دعا وته چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر او برکت نصیب کړي. یو بل دوست زمونږه دا ډاکټر صاحب دا عثمانزو زمونږ د حاجي صاحب برخوردار دی، هغې ته دعا وکړئ هغې چې څومره اولاد نارینه پیدا کېږي نو هغه ټول تقریبا معذوری. دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ولا صالح او صحتمند اولاد ورکړي، الله دې ولا روغ صحتمند او صالح دیندار مسلمان بچې په قسمت کې ولیکي او خدای دې ولا ورکړي. نور هم بعضې دوستانو دعاګانې غوښتې دي چې چا دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې ولا قبول کې او تی ولا پوره کې حاجتونه. او پرونه د محمد سیار لاله ټبر وفات شو هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات الله ټولو مغفرت نصیب کړي او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي. الله دا څومره مسلمانان دلته موجود دي چا په زړه کې حاجتونه د شریعت سره موافق ټولو له پوره کړي، چاته پریشانۍ ټینشنونو دي هغه ولا په خوشحالو باندې بدل کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد